الله تعالی د حضرت حسن او حسین دا دواړه نمونه دای پټ کړیو. مطلب دا و چې د چا په زړه کې دا خیال هم نه پیدا کېده چې موږ به د خپل بچی نوم حسن کې خودو یا د خپل بچی نوم دا حسین جوړ. د پټولو دا مطلب دا چې هغه بالکل د چا په ذهن کې د چا په خیال کې هم دا خبره نه راتله چې موږ به د خپل بچی نوم هم دغه کې خو. بیا چې کله حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیدایش شو بیا په ان بعد سما بهما النبي صلی الله علیه وسلم ابنيه الحسن والحسین. نبی علیه الصلاه والسلام د اول بچینم حضرت حسن دانم کې خود او د بل بچینم حضرت حسین کې خود. نو حضرت حسن او حسین دا نوم چې دا د برکت والا دا ډېر د اعزاز والا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا نوم په خپل باندې ته خوښ کړو. دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام په ځل کې د خبره الله تعالی دا خیال پیدا کو جدانوم د دی دا کېده او هغه صحابه کرام دي چې نبی علیه الصلاه والسلام د باره کې بیانوي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه وایدا په جنت کې د ځوانانو جنتیانو سرداران.